کلاوي جلپري څه باندې نازېږي زه په خپله شهزاده د اباسین یم په کابلګرام کې د اباسین په غاړه او د فضل ربي تر څنګه نن ماښامې دا د روژې زما په خیال 18 ماښامې دی که 19 ماښامې دی فضل ربي بالکل 18 راته ښکاري دا د روژې 18 ماښامې دی چونکې موږ دا ټولې روژې ښه په نره باندې نیولې دي نو حافظه مو هم کار نه کوي موږ به دا ماښامې دا روژه ماتې دلته کوو دا کابلګرام چې دی فضل ربي دا د پاپیتو وطن دی دلته امونه کیږي دلته مالټه کیږي دلته غنم کیږي دلته کیله کیږي دا ډیر زرخیزه او آباده خاوره ده په دغه ښکلاګانو کې د اباسین د مستو ښایسته او ګلورینو هواګانو تر څنګه چې هغه به راځي او زمونږ د غوږونو سره به رو رو د مینې نغمې پاشي دغلته به مونږ دا روژه ماتی کوو په دې وطن کې څومره ښکلاګانې دي دلته څومره خوشبختۍ دي خو ولې مونږ به محرومه پاتې وو فضل ربي زه خبره کومه چې دا ښکلاګانې څومره خوند کوي خو چېرته چې امن وي چېرته چې انسانان په خېټه باندې ماړئ یو شاعر وایي هسې یم د ګېډې غم په مخه کړی خپل بچي هم په رڼا لیدلی نه شم نو فضل ربي دا راته ووایه چې کابلګرام کې و د سیند په غاړه غاړه باندې دغه وایي چې د مینې 2 جوارګر 2 تاوانیان 2 لیوني په ټول پښتون وطن کې زاو جانان 2 لیوني ته د شانګلې راشد خان راشد او راشد خان راشد د پیښور فضل ربي دی نو ته به په دې موقع باندې راشد ته څه پیغام ورکول غواړې دا خلک مانه ګیله کوي وایي راشد دې هیر کو نو موږ خو یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم نو ته د دې وطن په اړه باندې یا د دې سیمې په اړه باندې د پښتون د امن په اړه یا څه خبره را سره شریکې نو فضل ربي حاضر یم پښتنو سیمه ټول وطن چې د پښتنو دا د امن د ښکلا وطن دی که پیښور دی که صوابۍ ده که کابلګرام دی که شانګله ده دا زمونږ شریک وطن دی راشد هم زمونږ شریک دی هغه ته زه بلنه ورکوم د زړه د خو زه د راشد په مینه کې شرک نه منم ګورې فضل ربي رښتیا درته وایم د زړه د کومې نه هغې ته بلنه ورکوم چې هغې هم راشي او په دې شانګلې په ښکلاګانو کې موږ سره شریک شي موږ به د هغې سره په پیښور په ښکلاګانو کې د صوابۍ په ښکلاګانو کې شریک کېږو خو چې چېرته چې امن وي هلته به سندره وي هلته کې به دغه شانې زموږ راتګي نو انشاءالله راشد به هم راځي او موږ به د دې ښکلاګانو نه چې دی خوندونه اخلو هم داسې د فضل ربي چونکې راشد نشته دی که نه زه به راشد ته د هغه په یاد کې د هغه یو کلام ډالۍ کړمه راشد ډېر په شدت سره ستا کمې محسوسېږي ګورې ته سړوکی سړی نه یې راشده اگر چې فضل ربي هغه زخم در بلها حده پورې ډک کړی دی کوشیر کړی دی خو راشده چېرته ته او چېرته زه نو فضل ربي کلام دی راشد وایي چې ګلو که از غیونو خپلو که پردی ونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو خالي په لنډۍ زنا سم لکرې دی ونو خالي په لنډۍ زنا سم لکرې دی ونو نور را سره هر څه صرف ستا کمی ونو مړه په سینا کې دی زړه نه وغرګې ونو چې ستا د ښایست احترام دی نه سوا څه کیدی شي چې د پوښتنه هم کوم ورله څوک ښکلی ګورم خوشحاله اوسې راشده موږ مه هېروه ګورې ښه مینه کوه مینه سیند په غاړه زمونږ د روژه ماتې د لړۍ په کړۍ کې 15 ځوانان شګې بادوي ستا د کوڅو خاورې په سر بادوم په ما څه چل هر مازدیګر کېږي نو دا ځوانان چې دي د روژې ښه ګډ وډ کړي دي او دا یو په ځمکه ناست دی او کرښې راکاږي کرښې نو دا 2 ځوانان دي روژه ماتې په وخت دی وران شوي دي دا یو ملګری وایي چې ختم له به بر جومات ته ځو دا بل وایي چې زه هغه جومات ته نه ځم هلته یو کس دی زه د هغه سره زما جوړېږي نه ولې ته نه ځې بر جومات ته بر جومات ته دی نه زه خو ځم زه خو هلته کې ختم کوم ښه او ته کوم جومات ته وایې چې لاړې زه خو وایم چې د کوم جومات ته لاړې بر جومات کې یو کس چې هغه سره طبیعت نه لګي او یوازې نشي تللی دی ځان سره خامخا بوځئ
نو دی خو تا ځان سره بوځي وایي زه به هغه ته وایم چې زه شپې یوازې یارېږم زه سره نه ځم چې مطلب دا چې موږ به دواړه نه ځو کورونه کې به ناست یو دا څه وایې هلکه مه کوئ ګوره تاوان پکې اخره کې د ایمان دی په دې نه تلو کې نږدې غونې به لاړ شي خپل خپل جومات دی و کتې ته لاړ شي زه به بارې ته لاړ ستا په دې باندې راځي نه دی ما سره بر جماعت ته ځي او په هر حال به بر جومات ته ځي نه اوس وایه دی خو نه مني ستا نه بغیر سره د دې ګیرې او د ټوپۍ مونځ پرېږدي ګورې نو ما مې دی نو بیا خو به ورسره ځم هم بس لکه په دې باندې خبره قدرمنو دې سړي اخر ساله وبېلله او دی د سر روان شو د ماښامي څادرې راخورې شوې د اباسین د یخو چپو په غاړه باندې د روژه ماتې تیاری شروع دی موږ به دلته نری غوندې روژه ماتې وکړو او تاسو به زمونږ د دې اډونچرس روژه ماتې نه خوند واخلئ ما سره اوسئ د سیند په غاړه زمونږ اخري روژه ماتی دی د روژې هر ماښام اختر وي زرې زرې د پښمني د لاسه یمه د دغه روژه ماتې یوازینۍ مدعا دا ده چې د خپل وطن د خپل سیند په غاړه خواږه یاران دي او موږ دغه ماښام زمونږ دی دغه سحر زمونږ دی د اباسین زمونږ دی او دغه چاپیرچل زمونږ دی دا به موږ او تاسو آباده وو اباسین صاحب دغه شعر ما ته ډېر زیات ښه لګي چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي